د شال نیوز ګرانو لیدونکو د جاوید ملنګ یم او دا مهال د واړۍ نه تقریبا په 14 کیلومتره فاصله کې کاکړ ټاپ ته راغلي یو. قدرمنو لیدونکو دا ډېر ښکلی ښایسته او پرسکونه ځای دی. دلته ملګري راغلي دي، بنډارې را جوړ کړی د موسیقۍ بنډارې را جوړ کړی دی، پخلي کوي. د ملګرو سره به خبرې کوو، د دې ځای ښکلاګانې به درښایم، راسره اوسئ. په دیر کې د ښکلا ډېر ځایونه دي. کمراټ یادېږي، داسې چې کومه دی اوشیری یادېږي، داسې مختلف ځایونه یادي. خو د کاکړ ټاپ ښکلا چې کومه دی داسې چې تاسو راشئ وګورئ نو دې کې ډېر زیات حسن پروت دی، دې کې ډېر زیات ښایست پروت دی، دې کې ډېرې مختلف هواګانې پرتې دي، دې کې ګڼ شمېر بوټي پراته دي. یقین پر وکړه جاوید ملنګ صاحب زما په کاکړ ټاپ کې زمانه په 8 په 9 کیلومتر کې لرې پروت و، خو دې ته زمونږ راتګ د روډ د وجې نه کمی و. ډېر په چکر باندې راغلي یو، موږ سره ملګري دي، سندرغاړي دي، هنرمند دي. زه په خپل هم سندره کوم، هارمونیم در سره، او ډېر ښکلی چکر باندې راغلي یو کاکړ ټاپ ته چې د هغې ډېر غټ بلندۍ کې دی او ډېر خوند هم ترې واخېست. ډېر غټ غټ نښترې دي پکې او سندرې پکې وایو. نو پیغامات دا دی چې د دې علاقې چې څومره مخلوقات دي، خلک دي، نو ماشاءالله ډېر درانه خواږه خلک دي. ټول یاران دوستان ملمانه مونږ سره راغلي دي. بیا مونږ ځان سره خپل د شغل سامان هم راوړی دی د خپلو یارانو دپاره چې دوی هم خوشحاله شي، مونږ هم خوشحاله شو. او ښکلی ځای دی او سیلګاه ده. مطلب دا دی چې کلي کې خو ډېره زیاته ګرمي ده او ماشاءالله چې دلته مونږ د شپې بړستنې اچوو. کم از کم د 40 کال نه زه رباب غږوم او دا زما پیشه ده. څه شوقي موقع زه نه یم، پوه شوې. او موږ فن والا خلک یو، زموږ کور د ټول فن والا کسان دي پکې، لکه هر قسم فن زموږ په کور کې، لکه دا هلکان زده کوي او ډېر ښکلی ټیم تېرېږي، مزېداره. د کاکړ ټاپ ښکلاګانې تاسو وکتې، د ملګرو بنډار مو وکتو، موسیقي مو واورېده، سندرې مو واورېدې. خو د ټولو خلکو دغه غوښتنه ده چې کاکړ ټاپ ډېر ښکلی ځای دی، خو روډونه یې خراب دي. نو موږ ټول د منتخب قیادت نه دغه غوښتنه کوو چې کاکړ ټاپ د سیلګرۍ لپاره د ټولو نه بهتر ځای دی. خو پکار ده چې د دې روډونو ته پاملرنه وشي، او که روډونه را جوړ شي نو هیله ده چې د سیلګرو د پام د وړ ځای به دا د ټول نه زیات وي. سیلګري به بیا دلته رامات شي، سیلګري به راځي. د سیلګرۍ د ټولو نه ښکلې سیمه ده، خو روډونه یې خراب دي. کلی بروان کې تلا وړی او چې په پوزه سوربي